طریق الرحمن صاحب دا چې قطر کې د طالبانو دفتر پرانستا سره امریکا د طالبانو امارت اسلامي په رسمیت وپېژندو. قطر هم د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیري ولسمشر کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې امریکا امارت اسلامي په رسمیت نه پېژني. بهرحال د امارت اسلامي دایره په قطر کې ورسېدو. افغان حکومت هم له همدې موضوع اندېښنه او ویره لري. تاسو په دې باب څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا تلاول خو الله جل جلاله کې چې اسلامي نړۍ کې کوم مشکلات او فسادات چې د دښمنانو لخوا شروع شوي په خپل رحمت سره دا حل فصل کړي. دا اصل چې د افغانستان موضوع د هماغه وخت نه بحراني وه، د کوم وخت نه چې امریکا په افغانستان کې خپل سري مداخلت وکړ، افغانستان ته فوجونه راولېږل، په افغانستان یې بمباري شروع کړه، د افغانستان ټوله ټول خلک یې شهیدان کړل، د افغانستان زیات شمېر ټولو ولایتونو نه خلک مهاجر شو، مهاجرت ته داخلي مهاجرت ته کورني مهاجرتونو ته مجبور شو. په هماغه وخت کې زموږ اټکل دا و چې امریکایانو اشتباه وکړه او دا اشتباه به امریکا په ډېره قیمت تمامه شي. که څه هم دغه وخت کې د امریکا ولسمشر جورج بوش د هوا په څپو سپورو او په خپل نظامي ځواک باندې دومره مغرور او متکبر چې فکر یې کاوه د افغانستان خلک او د افغانستان ولس به د سختو نظامي حملو او د خپلو پرمختللو نظامي مسایلو له مخې د غلامۍ په زنځیرونو کې راکاږي. خو د افغانستان ولس دا ثابته کړي چې دا داسې استعماري ځواکونو ته شون نه ده، ولې چې استعمار د افغانستان په ولسونو باندې په دې پېړیو کې څومره حملې کړي، څومره راغلي، د افغانستان د نیولو هڅه یې کړې، هغه ناکام شوي. په همدې ترتیب باندې امریکا او د هغې تر څنګ د ناټو غړي هېوادونه او د دوی همکاري نور هېوادونه چې ټول شمېره افغانستان کې 48 هېوادونو ته د پوځي شتون سره رسېږي او تقریبا د تر 90 هېوادونو پورې چې نور انجیوګانې او کومکونه لري هغوی په افغانستان کې مداخلې لري. تقریبا د دې ټولو هڅو د 2001 کال د اکتوبر د 7 نه تر اوسه پورې دا ثابته کړه چې د دوی هلې ځلې ډېرې ناکامه دي او د افغانستان اوس چې د استعماري لاسپوڅي نظامونه نه مني. نو په همدې خاطر باندې د افغانستان ولس د 2002 کال نه وروسته چې کوم تحریک د مقاومت شروع کړی، د ازادۍ استقلال شروع کړی، دا تحریک که څه هم بکي او سلو روان و، خو نتایج ډېر زیات سخت عمیق او ژور وو، ځکه چې په اقتصادي لحاظ باندې، په نظامي لحاظ باندې دا نتایج امریکایانو ته او د ناټو غړو هېوادونو ته ورسره نور مرستندویو هېوادونو ته هغوی ته د اوږدې مودې لپاره د زغم وړ نه وو. یعنې سعید صاحب د تاسو څرګندونو نه دا نتیجه اخیستی شو چې امریکا هغه وخت هم کولی شي 2001 کال کې چې د خبرو له لارې دا مسله واره کړي چې ډېر کبر او تکبر سره راغله، ملا یې وکړه، دا د 12 کالو کې نتیجه یې لاسته نه کړه. اوس ماتې رسولې ده، شکست سبب شو چې اوس دې خبرو ته غلط وخوري. دا نتیجه اخیستی شو. زه د دې نتیجې سره موافق هم یم او مخالف هم یم، ځکه چې امریکا هېڅ د ملي قانون له مخې حق نه لرو چې په افغانستان باندې حمله وکړي. نه په افغانستان کې داسې موضوع وه چې دوی د افغانستان سره کښېني او د افغانستان له هغې مطالبه وکړي او غوښتنه وکړي او هغه موضوع د حل لپاره د قدم واخلي، ځکه د افغانستان سره د هغوی نظامي لانجه نه وه چې موږ سره نظامي لانجه وکړي، بلکې هغوی د افغانستان په ولس باندې د یو څو کسانو چې هغه اصلا د افغانستان د ولس پورې مربوط خلک نه وو، د هغې په سر باندې د افغانستان ولس محکومیت پراخ کړ او دا تکبر و غرور. که په هماغه وخت کې امریکایانو د دې په ځای باندې چې د اصلي عواملو پسې وګرځېږي او دا چې د هغوی په خلاف آیا چا اقدام کړی او کله یې کړی، آیا دا اقدام د امریکا داخلي خبره وه او که بیروني خبره وه، او که یوازې د امریکا بیروني دشمنان یا بیروني مخالفین د امریکا د خارجي سیاست بیروني مخالفین چې هغوی په امریکا کې په هغه پېښه باندې چې هغه شوي هغوی ته د مطبوعاتو له لارې خپله د خوشحالۍ اظهار کړی، ایا دا دې سند کېدای شي چې د هغې له لارې د یو بسته مملکت، آزاد مستقل مملکت حملې لاندې راشي؟
زما عرض دا دی چې هغه وخت کې د تکبر نه کار نه اخیستل شوی او د عواملو هغه اساسي جرړې لیدل شوی د افغانستان د ولس د ازادۍ او د افغانستان د ولس د حقوقو او د بینالمللي ډول د حقوقو احترام شوی فکر نه کوم چې موضوع به دې حد ته رسېدلی اوس زه ستاسو دې خبرې سره موافق یم چې هر څه چې وشو هماغه وخت کې تقریبا په 2003 او 2004 کال کې د افغانستان مخالفینو غږ پورته کړ چې موږ افغانستان حاضر وکړو چې بهرني ځواکونه د افغانستان د وتو اختیار لري موږ سره خبرې وکړو امریکایانو دا خبره امریکایانو راپور ورکړل دا خبره هغه وخت کې جدي وانه خسته اوس حالات دغسې راغلي چې په اقتصادي لحاظ باندې په نظامي لحاظ باندې افغانستان جنګ امریکا ته ډېر ستر او اوږد جنګ تمام شو دا تقریبا د ویتنام د جنګ نه چې هغې 10 کاله دوام کړی دا تقریبا دا 12 کال روان دی چې دا جنګ کې ډېر ښکېل دي د افغانستان کې داسې یو دلدل کې نښتي چې نه د وتلو پوره هڅه کولی شي او نه پکې په کېناستو یا په د ولکې کولو هغه مقاومت ته دوام ورکولی شي دوی د افغانستان 3,500,000 یا 3,5 لکه فوجونه تهیه کړل پولیسي وروزل اما په هغې باندې هم دوی اعتماد نه لري او هغوی هم ورکولی نه شي د هغوی تربیه او روزنه نه شي کولی د هغوی مالي امکانات نه شي پوره کولی پخپله هم په دغه توسخونو کې اخته دي اوس امریکایان د دې چې د افغانستان د ولس د خلکو سره د نمایندګانو سره کښېني او د وتلو د خپلو وتلو او باعزته وتلو په حصه کې فکر وکړي تر اوسه پورې خپلو هغه ناهیلي وکړه چې په دې کې ناهیلي شوي چې په افغانستان کې پاتې شي د پاتې کېدو لپاره کوښښ کوي د طالبانو د دفتر پرانسته په قطر کې په دوحه کې او دا د امریکایانو سره د هغوی د خبرو پیلامه چې غالبا د مطبوعاتي ذرایعو له مخې شاید نن ترسره شي او هغه هم د امریکا لخوا د ډېر ستر عالي رتبه هیات چې خپله جان کیري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغې هیات مشري کوي د هغې لخوا د خبرو پیلامه وشي دا تقریبا په خپل ځان کې دوه مسایل موږ ته مخ ته دي یو دا دی چې د خبرو پیلامه صورت وشي دا صحیح خبره ده او د افغانستان مسله باید د خبرو اترو له لارې نه حل شي هغه که طالبان دي او که نور مخالفین دي امریکا او نور غربي هېوادونه ټول باید د هغوی سره کښېني او د خپلو خو په دې خبرو کې یوازینۍ خبره چې مطرح کېږي هغه همدا ده چې بهرني ځواکونه باید د افغانستان نه ووځي په مطلقه توګه باندې او د افغانستان سیاسي اقتصادي جغرافیایي استقلال او خپلواکي دا ته په ځای پاتې شي په دې خبرو باندې باید اصرار وشي د دې نه خوا زه فکر نه کوم چې طالبانو سره هم بله خبره او د افغان ولس د نورو مخالفینو سره هم د افغانستان کې د نظامي ځواکونو د مخالفینو سره هم بله خبره نه خو زه داسې ما ته پرېښي چې امریکایان غواړي چې د طالبانو ته د پالیسي اختیار کړي یعنې هم کوتک واخلي او هم ورته ګازرې وخوځوي او مخکې د مخکې نه ورته اشنه واښه وخوځوي د هغې علت دا دی چې امریکایان غواړي چې په افغانستان کې لوګي ملي لپاره پاتې شي او خپل دغه افغانستان ماتې او شکست تسلیم نه کړي دې لپاره غواړي طالبانو سره داسې یو معامله وکړي او د دې معاملې له لارې نه دغه ستر رشوت چې طالبان ته ورکوي یا په قطر او دوحه کې ورته دفتر جوړ کړ او دفتر یې په پوره سیاسي دغه کې ماحول کې ورته پرانست او تقریبا د امارت اسلامي په نوم باندې چې طالبان د حکومت نوم او په هماغه نوم پرانست د هغې ډایرکټ یې ورکړې او هغوی د همدغه عنوان لاندې د امارت اسلامي د عنوان لاندې خپله اعلامیه خپره کړه دا معنا لري چې امریکایان مجبورا د طالبانو سره خبرو ته کښېني تر څو د افغانستان کې د خپل موجودیت لپاره او د راتلونکي پالیسیو لپاره یو لاره پیدا کړي او خپل نه ماتې شي په افغانستان کې خوړل دا ماتې په دایره توګه ونه مني دا چې صحیح صاحب بخښنه غواړم دا چې امریکا د طالبانو امارت اسلامي په رسمیت په یو شکل وپېژنلو که څه هم جان کیري تېره شپه په ټلیفوني خبرو کې
خبرې کرزي ته وویل چې نه دوی هغه په رسمیت نه پېژني. بهرحال هلته د تاسو خبره بیرغ ورپېده د امارت اسلامي. افغان حکومت هم همدې نه ویره لري او حضرت عکس العمل ورباندې وښیلو چې دا د یو متبادل حکومت په حیث رانولي د افغان حکومت په مقابل کې. دا ویره او اندېښنه د افغان حکومت تاسو څرنګه ارزوئ؟ بالکل دا ویره نه چې دا د افغانستان حکومت او د کرزي نظام د سولې عالي شورا چې په ډېرو سترو مصارفو باندې او ډېرو عالیشانو مصارفو باندې جوړه شوې ده او روانه ده، دا تقریبا دا ټول یو طرف ته شو. اوس افغانستان تقریبا دوه حکومتونه رسمیت لري، یو د کرزي حکومت چې هغه سایډلاین شوی او بل د امارت اسلامي دی چې نوی منځته راغلی. تقریبا دې ته یو رسمي حیثیت ورکړل شو. دا که اوس جانکیري د هغې روسیې پخلی کړي بله خبره ده، خو د هغوی رسمیت پېژندنه په خپله دا ده چې جانکیري په خپله د یو هیئت په مشرۍ نن د طالبانو سره په هماغه دفتر کې چې پرون طالبانو د امارت اسلامي د نړیوال لاملتیا چې د هغې لامل شوي دا چې جانکیري نن دوه ځلې د بېګا دوه ځلې کرزي تلیفون کوي که څوک کرزی راځي چې دا د کرزي او د جانکیري ترمنځ خبره ده، خو داسې معلومېږي چې جانکیري امریکا حکومت او بینالمللي ټولنه د افغانستان د دولت د مفسد نظام نه او د رژیم نه چې د سر نه تر پښو پورې د پارلمان نه تر فضا پورې د فضا نه تر شوراګانو پورې او د حج پورې ټول په فساد کې ککړ دي. دې نه نور لاس وینځلی او بلکې ویښوي دي چې په افغانستان کې دا ترقي شوی نظام جوړ کړي، بلکې د خپلو جېبونو ډکولو لپاره چاپېږي. په دې اساس باندې دوی غواړي یو متبادل پیدا کړي. او د دې متبادل دپاره دوی ګوره څو لارې خپلې کړي. یو لار دا ده چې یو طرف نه زلمه خلیجات رامنځته کړی تر څو د ملي اجماع لاندې په افغانستان کې د راتلونکي انتخاباتو لپاره یو متحده طرز رامنځته کړي. او دا متحده کس کېدای شي د طالبانو یو څوک دا ولې چې دا اوس کرزي د کمیسیون د بشر د حقوقو د کمیسیون په شورا کې طالبانو یو کس مستقیما داغلته هغه څه چې د هغوی نمایندګي پکې وکړي تاسو باندې یا د نور تنظیمونه. په دې اساس باندې داسې پروسه تر لاس لاندې ده چې طالبان راوړي نظام ته او نظام طالبان ته په یو ډول داسې یو ډول باندې وسپاري چې د امارت اسلامي تر نامه لاندې یا داسې نوم ورلاندې چې حاکمیت د طالبان په لاس کې ورسي. کرزی او د هغه سره دغه مجرمه ډله چې کوم په واکمنۍ کې ناست دي هغه که وزیران دي که هر څوک دي دغه ټول محو کړي د منځه یې ویشي او د هغې په ځای باندې طالب چارواکي رامخته کړي. د طالب چارواکو سره د جنګ د پای ته رسېدو تړون وکړي. د طالب چارواکو سره د افغانستان په راتلونکي کې د امریکا او د ناټو د برخې اخیستو کې چې هغه په طبیعي توګه نظامي کومکونو سره څنګ اقتصادي کومکونه او سیاسي کومکونه دي دا وکړي. او په دې خاطر باندې داسې یو تغییر یو بدلون ته زه فکر کوم چې امریکایان مجبور دي چې مخکې لاړ شي. په دې نه بغیر که چېرته امریکا وغواړي چې افغانستان کې پاتې شي د دې نه بغیر بله چاره نه لري. که څه هم د طالبان یوازې د طالبانو سره په جوړښت امریکایان ونه پوهېږي ټول مخالفین چې هغه چې د حزب اسلامي سیاسي او نظامي ګوند دی په هغې کې د جناب مولانا حقاني صاحب نیټورک دی، په هغې کې د نورو پخوانیو مجاهدینو نیټورکونه دي چې هغه تقریبا په افغانستان کې د نظامي ځواکونو مخالفت باندې هغوی کار کوي. دوی ټول یو نه شي کولی خو یوازې طالبانو سره به د سولې که دې چې دا کار امریکایان تر دې حده پورې وکړي وروسته نتایج به وښیي چې امریکایان چې طالبان څومره امریکایانو ته تنزل کولی شي یا دا وښیي چې امریکایان به څومره طالبانو تنزل وکړي. ولې که چېرته طالبان لږ تنزل په خپله په دغه مختلفو پالیسیو کې کوي نو د هغې معنا به دی چې طالبانو تحریک به د ځانونه نه انتظار کوي، طالبانو تحریک به د منځه ځي. ولې طالبانو تحریک اوسه پورې چې دا مخکې روان دی او مستحکم روان دی د هغې یوازینی علت دا ده چې یوازې په یوه پالیسي باندې مستمر استدلال کوي او هغه پالیسي د دوی همدا ده چې بهرني ځواکونه دې وځي او د افغانستان دولت دې کېږي چې موږ اسلامي امارت ته دوی د اسلامي امارت غواړي که څه هم د طالبانو نماینده صاحب هغه څو ځل دا خبره کوي چې موږ اسلامي امارت باندې اصرار نه کوو بېرته په اعادې باندې اصرار نه کوو، خو په هر صورت باندې داسې معلومېږي چې اسلامي امارت بېرته اعاده کېږي
قسم لونی اسلامي امارت دې باندې افغانستان اسلامي جمهوریت شي خو څو هغه طالبان نو د هغه کسان د یابه دا کسان د دولت نو سعید صاحب بسنه غواړم سعید صاحب څه نظر دی تاسو د کومه معامله چې وزي طالبانو او امریکا ترمنځ کیږي طالبان یې چې خارجي عسکر به ټول ووزي او وګوزي خارجي عسکر په شمول د امریکایي یا نه د غرض امریکا یې چې طالبان باید القاعده نه بیل شي او د افغانستان اساسي قانون باید رسمیت وپیژني دا غوښتنې دا د دې بل سره ومني کنه ما تاسو ته ځوانه ښکاري چې په دې کې طالب تنزل وکړي چې د بیروني اصولو په نه وتلو یا په وتلو داسې ولې چې دلته طالب یوازې نه دی بلکې افغانستان کې نورې ډلې نظامي ډلې دي چې هغوی هم په عین نظر باندې او طالبانو سره په دې کې شریک نظر لري چې باید افغانستان آزاد او مستقل شي. وروستي نظام کې اختلافات لري چې اختلافات په خپل ځای باندې هغه بېله خبره ده. زه په دې نظر لرم چې لکه مخکې چې عرض وکړه دا به د طالبانو د هغه وروستي تصامیمو پورې او د هغوی د عالي شورا پورې مربوط دی چې دوی څومره تنظر کولی شي امریکانو ته او یا دا چې امریکان څومره تنظر کولی شي طالبانو ته دا به شونې وي که نه دا یو مستقله خبره ده او دا باید په دې باندې موږ منتظر اوسو وروستي معاملات او معاملات وڅېړو چې څه ترې جوړېږي. خو ما ته ستونزمنه ښکارېږي چې کوم مطالبات چې طالبان لري هغه د امریکایانو مني ولې د دې شپاړلس میاشتو کې تقریبا هغه وخت چې دا خبره د طالبانو دفتر په قطر کې شروع شوې چې دفتر یې ستاسو کېږي هماغه وخت طالبان څه مطالبې لري او هغه مطالبات تقریبا امریکایانو یو هم نه ده منلي. هغې مطالبات چې دوی یو پنځه کسان چې په ګوانتانامو کې بندیان دي او دوی د عالي شورا غړي دي دوی څو ځلې غوښتنه وکړه چې هغه باید ټول راخوشي شي تر څو د قطر د دفتر مسؤلیت هغوی په غاړه والي. اما د امریکا حکومت او د امریکا کانګرس دا مسله تر اوسه ونه ده منلې چې هغوی راخوشي شي. داسې اوس هم امریکا طالبانو یوازینۍ غوښتنه دا ده چې باید دوی بندیان راخوشي شي. دا اوس یو مسله ده دا چې امریکایان مجبور شوي څومره مجبور شوي چې امریکایان تنزل وکړي او هغه بندیان راخوشي کړي او یا کانګرس یې ته حاضر شي د امریکا کانګرس دا خبره د امریکا د حکومت ومني چې هغه طالب بندیان پورته شي. نو دا به وروستۍ موضوع وي یا طالبان د دې نه تېرېږي یا دا مني یا نه مني. زه په دې باندې مطمئن نه یم چې اوسه القاعدانو عبدالله امکان شته د طالبانو د القاعدې او د طالبانو منځ کې خو د پخوا نه ابتدایي هماغه وخت راغلي چې القاعده خپل کار کوي طالبان خپل کار کوي. دې کې څه شته چې د القاعدې بعضې عناصر د طالبانو په نظامي تربیه کې یا په مالي کومکونو کې برخه اخلي چې همدا چې دوی مستقیم د القاعدې سره تړون لري د افغانستان ګوندونو کې هېڅ یو ګوند د القاعدې سره تړون نه لري او د هغې چې موږ ته معلومه شوې او د هغې چې موږ مطبوعاتو او د دوی د خبرو څېړنه کوو تر اوسه پورې داسې کوم شواهد نشته چې دوی د القاعدې سره امریکا غوښتنه د هغوی دا ده چې هغوی د طالبان باید القاعده محکوم کړي او د هغوی کوم عملیات چې د امریکا د نظام په خلاف کېږي هغه باید محکوم کړي. نو دا د طالبانو پورې مربوطه چې د هغوی پالیسي په دې کې څه ایجابوي چې آیا هغوی دا محکوموي که نه یې محکوموي. خو د طالبانو د القاعدې سره ارتباط په دې اړه کوم خاص شواهد تر اوسه پورې نه نړیوالو موږ کړي او نه طالبانو په دې کار کې او طالبان همیشه وي چې موږ د القاعدې سره او د دې خلکو سره هېڅ اړیکې نه لرو. دا چې هغوی زموږ تایید کې بېله خبره ده خو د اړیکو موجودیت بېله خبره ده. سعید صاحب د قطر دفتر په هکله په طالبانو کې څومره تاسو ته وحدت نظر ښکاري؟ نو اوس خو تقریبا د یو پر طالبانو داخلي اختلاف دی چې هغه په خپل ځای باندې په شدت شته دی. اما چون قومندان یو ځای نه ده د ملا محمد عمر خواله ده او فیصلې ټول هماغه یوه شورا د دې مستقله عالي شورا د هماغه کوي. نو په دې اساس باندې اختلاف نظر کثیر هم وي هغه اختلاف نظر د دوی په دوی په لیګو کې خاص اغېز نه شي کولی د هغې چې د ملا محمد عمر وکړي. دا دفتر هم چون د طالبانو د عالي شورا
په مستقیم هدایت او مولا محمد عمر په حکم باندې جوړېږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په دې کې به کوم خاص ستونزه نه وي، خو په هر صورت باندې دا به د دې دفتر د اعضاو او د دې دفتر د مسؤلینو د راتلونکي سیاسي دید پورې مربوط وي چې د هغوی دید څومره اختیار لري، کومه فیصله په خپله کولی شي که نه شي کولی. که هم ډېرې کړي چې دا دفتر او د دې دفتر مسؤلین په خپل اختیار لري چې فیصلې وکړي، خو ما ته چې څه معلومه ده هغه ده چې د دوی ټولې فیصلې به هره مسله به د دې عالي شورا ته ځي، د عالي شورا د منظورۍ وروسته د دوی هغه رامخکې پخپله د خپله د فیصلې کولو واک او اختیار نه لري. د اختلافاتو د رامنځته کېدو سبب خو نه شي د قطر د طالبانو کې په تېره بیا نظامي قومندانانو سره یې په دې کې د دې د سیاسي فیصلو مسله به ډېره مهمه وي چې سیاسي فیصلې دوی کوم ځای ته رسېږي. مخکې ما عرض وکړه چې دوی تنزل معاملاتو کېږي یا راکړه ورکړه کېږي، په راکړه ورکړه باندې چې به د هغې اغېزې په مرکزي سطحونو باندې څومره وي، خو هغه قشر طالبان چې هغوی د مرکز نه تغذیه کېږي او د مرکزي حکم سره مربوط چې فکر نه کوم چې هغوی باندې ډېر زیات اغېز وکړي. طالبان یو متحده قوت په حیث باندې هغوی کار کوي او تر اوسه پورې د هغوی لیکو کې کوم خاص اختلاف نظر به وي، هېڅ شک نشته، خو د قومندې کې کوم خاص بدلون نه دی راغلی، ټول د یو قومندان لاندې دي او هر حکم چې د پاس نه کېږي هغه لاندې عملي کېږي. او حتی دا چې هر حکم هر چا په شکل چې فیصله وشي چې خلیفه الله چې د قدرت نه لري په هماغه وخت کې لرې کوي او بیا څوک د هغې مقابله نه شي کولی. نو په دې اساس باندې هغوی د یو طالب یو متحده قوت په حیث باندې کار کوي. دا چې مختلف النظر خلک په کې دي چې شک نشته، خو مختلف النظر خلک د خپلو سیاسي مجبوریتونو له اړخه او د خپلو نظامي مجبوریتونو له او د خپل موجودیت په خاطر مجبور دي د یوې قومندې تابعداري وکړي. صحیح صاحب څه نظر نه دی چې امریکا چې 12 کاله یې جنګ ته دوام ویل، خو په زرهاوو بېګناه افغانان یې ووژل، خپل هم زیات مالي او جاني ضرر یې ځان ته ورسوه. حقوقي نظر نه امریکا تغییرېدای شي یا نه شي تغییرېدای؟ د حقوقي نظر نه خو ځکه تاسې نه شي چې امریکا په خپل یو قانون لري او په ملل متحد باندې او په بشر د حقوقو په ټولو مؤسساتو باندې او د ملي قضا باندې په ټولو باندې متروکه بره ده. امریکا چې هر څه امریکایي وکړي هغه مسؤول دي یا خوندي دي او نور خلک چې هر څه وشي هغه په هغه باندې وشي. افغانستان کې داسې قتلونه داسې قضایي په افغانستان کې په عراق کې د امریکانو لخوا وشوي چې د تاریخ د بشریت تاریخ کې نه کې شرمېږي. اما کسان چې قضایي کوي هغوی آزاد دي، هغوی مستقل دي، هغوی په قضا لاندې راغلي دي، یو څو ورځو لپاره بېرته آزاد شوي او مسؤول دي. هغوی په قضاناق قاتل چې 14 کسه ماشومان او ښځې په هلمند کې ووژل، هغه په هلیکوپټر کې په ډېر مسؤوله توګه د کرزي د بې کفایته رژیم په مرسته ووت ولاړ او هغه امریکا د خاص تیاره چې امریکا ته ورسول شو، هغه اوس کېدای شي بله ورځ د محکمې نه خلاص هم شي، په دې خاطر باندې چې کېږي چې ډاکټران به شي هغې عصبي سیستم خراب وي. دا یو مشکل دی او امریکا د هېڅ امریکایي د حقوقي مطلوب باندې نشي راتللی. د مطلوب څخه باندې همیش کمزوري راځي، زورور خلک، متکبر خلک، د قوت خاوندان خلک هغوی راځي. بل دا دی چې ټول بینالمللي قوانین دوی جوړوي، که هغه د بینالمللي قضا لپاره ده، هغه څرګند د بوزنیا هرزګوینه قاتلین هغه عدالت ته راوړي، د تفصیل کوي بینالمللي عدالت ته. د امریکا قاتل ستر قاتل د امریکا پخوانی ولسمشر هغه روغ جوړ ګرځېږي، هېڅوک ورته څه نه وایي چې د کومو انسانانو قاتل، د زرګونو انسانانو باندې د بمونو د غورځولو قاتل هغه څه نه وایي. د دې همداسې په دې ترتیب باندې دا یو مشکل دی، خو دا زورور خلک دي او د زورور لپاره متروکه نشته، د متروکه د کمزورو لپاره ده. صحیح صاحب، تاسو ډېره مننه.